صحیح دی. خپل هم څه خوبونه وړوکوالي کې داسې ماشوم خوب ګوري که نه چېرې خوبونه خو ډېر وو خو مو دا به نه وي چې زه به سیاست ته چې ننوځم نه قابله وم چې زه هوښیاره به نه یم په تعلیم کې دمه تیز نه وم که نه خو بس ورو ورو بس الله تعالی به د سیاست په لاره کې ننوتم نو خوبونه ویژنز مې دا و چې ما ټول عمر وی چې یا الله زه د خپل قوم خدمت وکړم دا مې ارمان و او هر یو سړی که هر یو انسان دی الله تعالی په باندې ذمهواري اچولي وي د خپل قوم د خپل کلي د خپل وطن خدمت دی او خدای تعالی ما ته دا موقع راکړې ده او دا موقع چې کومه ده الله تعالی ډېر دا یو انسان باندې یوه ذمهواري واچېدل شي او سپیشلی چې په بهر ملک باندې په مطلب چې یو داسې ملک باندې چې پښتو خو یو اډو پېژني یا خلک نه نو ما الحمدلله چې ډېره قرباني مې دا وکړه چې خپله پښتو مې پکې په انګریزانو کې وپېژنده تو ته دا پاته چې مو کله الف اوچته و د ناظم الله لکه څو کاله مې ناظم الله څلور کاله تېر کړي وو نو ما به خپلو پښتو په پټکي کې مې اخیستلی وه نو ځکه چې زه دا فخر ګڼم چې دا د مو پښتو یوه نشانه ده او په دې کې سیاست کې مو 26 کاله وشو او په 26 کاله کې زه اول داسې ننوتم کونسلرۍ سیټ ته ودرېدم بس په ګاپ کې ملګرو تیار کړم او بس ورته ویل چې را داسې ودره نو یو قسم ته په چال وال په خندو کې هلک وم نو بس مې وګټو بیا مې ډسټرکټ ته ودرېدم الحمدلله ډسټرکټ مې وګټو بیا مې ناظم علي ته هغه شوم هغې ته سلیکټ شوم نو الحمدلله څلور کاله مې هغه وکړو بیا یې د پاکستان لکه د خپلې صوبې چې کومه وي د هغې سیټ باندې اوس ناست یم کرنټلي الیکټډ یم نو په هغې کې یو نیم 2 کاله نور پاتې شو که نه نو زه به دا درته ویم چې کوم ځای کې د مو پښتو خدمت کیږي مو ژبې عزت کیږي زه یم چې په هغې محفل کې زه ناست وی ځکه چې زه یو فخر کوم چې یو پښتون یم او پاکستانی پښتون یم.